لالی او فاطمه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګه کې وم. لومړی کال مې و. د خپلو همصنفیانو سره دومره بلد نه وم، صرف سلام مو یو بل ته کولو. تر یوې میاشتې وروسته ټول سره ملګري شو چې ډېر هلکان او لږ نجونې راسره وې. د سیم شوخ هلک زه وم او د سیم کراره او ساده جنۍ فاطمه وه. هغه ساده نه وه، هغه یوه ښکلې سپوږمۍ وه، هغه یوه رنګینه زندګي وه، هغه یوه لیونۍ وه. زه درس کې ډېر تکړه وم، خو بس د زړه منل د ځان تباه کول دي. ما هم د زړه ومنله. دا مې اوله غلطي وه چې داسې یوه ناکامه فیصله مې وکړه. همدا ناکامه فیصله وه چې زما زندګي یې تباه کړه. درسونه مې ویل. تر نیمایي کال خبره تیره شوه. زړه نازړه وم چې فاطمې ته ووایم او که نه چې مینه در سره لرم. خو حالت مې ورځ په ورځ خرابېدو. صبر مې تمام شوی و. سهار مې ځان ښه سنبال کړو. کلمې مې وویلې او پوهنتون ته لاړم. دننه د لارې څنګ ته ودرېدم چې فاطمه راشي. لږ وخت تیر شو. فاطمه راغله. څو قدمه وړاندې مې ورته سلام وکړو. هغې هم په خوږه لهجه علی کړو. ستړي مش مو سره وکړه. بیا مې ورته وویل 10 قدم نه وهو. هغې هم را سره ومنله. روان شولو. یو بل نه مې پوښتنې کولې. هغه د مزار وه او زه د لوګر. ډېرې خبرې مو سره وکړې. د درس وخت را ورسېدو او سیم ته لاړو. خوشحاله وم. فکر مې کولو هره ورځ به همداسې سهار پیل کوم. سبا بیا هم د نن سهار په څېر همغسې تیر شو. څو ورځې مو همداسې حال و. زه ورباندې مین وم او هغې د همصنفي په خاطر را سره قدم وهلو. خو زما صبر ختم شو. ټوله شپه ویښ وم. رنګ رنګ سوچونه مې کول. سبا سهار مې بیا ځان تیار کړو. خو بې خوبه وم. سترګو کې مې سوروالی معلومېدو. نن بیا فاطمه را نغله. خپل تندی مې ووهلو چې څومره بدنصیبه یم. خو ورځ تېره شوه. شپه راغله. زه سرګردانه وم. شپه لکه کلونه اوږده شوه، خو په سردردۍ مې تېره کړه. سهار مې بیا حرکت وکړو. خدای ته مې ډېر سوالونه وکړل. لاړم پوهنتون ته دننه شوم. څو دقیقې ولاړم چې فاطمه راغله. سلام یې وکړو. د پرون د نه راتلو مې ورته وویل. ویل یې لږ کار مې درلودو. بیا مو قدم وهل شروع کړل. په خبرو کې مې ورته وویل آیا یوه خبره درته کولی شم؟ غوسه خو به نه کوې؟ صرف جواب راکړه. هغې هم وویل داسې کومه خبره ده چې زه پرې غوسه شم؟ ښه وایه که نه غوسه کېږم. زما ژبه بنده کېدله. بیا یې وویل وایه که نه ولې ام کوې؟ بدن مې لړزه کوله. خولې را باندې راغلې وې. خو ورته ومې ویل زه مینه در سره لرم. در باندې مین شوی یم. در پسې خفه یم. یادېږې مې. فاطمه چپ پاتې شوه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل. حرکت یې وکړو. سیم ته لاړه. درسي ساعتونه خلاص شول. رخصت شولو. بیا مې لاره کې ورته وویل زما ځواب څنګه شو؟ ویل یې اوس کار لرم، وخت نشته را سره. هغه لاړه. زه لکه ستړی مسافر په زنګېدلو قدمونو کور ته لاړم. بېګا شپه بیا په بېخوبۍ تېره شوه. 3 شپې ورځې بېخوبه وم. سهار مې هېڅ آینه کې ونه کتل. همداسې روان شو. همغه ځای کې بیا ولاړ وم. فاطمه راغله. بیا مې ورته سلام وکړو، خو هغې هېڅ جواب را نه کړو. لاره باندې ورسره روان شو. ورته ومې ویل ځواب خو راکړه چې زه خو مې زندګي سمه کړم. ستا لخوا څه وکړم؟ صرف همدومره یې وویل نشې مه کوه. او لاره یې بدله کړه. سیم کې استاد راته وویل ته ولې داسې ګډوډ یې؟ څنګه یې مریض خو به نه یې؟ ما ورته وویل نه استاده. ویلې سبا سم راشه. داسې ګډوډ ښه نه ښکارې. ما ورته ویل سمه ده. درس نه رخصت شولو. بیا مې په لاره کې ورته وویل فاطمې یو ځواب خو راکړه. زه نشې نه کوم. نن مې 3مه شپه وه چې خوب مې نده کړی. خو فاطمه پټه خوله لاړه. زه بیا هم نه امیده هلته پاتې شوم. حیران وم څه وکړم. د سبا په هیله وم. ټوله ورځ او شپه دومره اوږده شوه لکه نیم عمر مې چې نن تېر شوی وي. خو سهار بیا همغسې بدحاله لاړم. فاطمه له مخکې راغلې وه. زه هلته انتظار وم. کله چې سیم ته لاړم هلته ناسته وه. خو درس مې شروع کړو. کله چې رخصت شوم بیا مې د لارې په اوږدو کې ورته وویل ګوره ما ته ځواب راکړه. زه نور بې صبره شوی یم. زما نه چیغې وهل کېږي. هغې ویل ووهه چیغې ووهه. زه سبا ټول سیم کې وایم چې فاطمې سره مینه لرم. زما 4مه ورځ وه. ویده شوی نه وم. سترګې مې بیخي خرابې وې. سر را باندې ګرځېدو. بیا کور ته روان شوم. د سبا په هیله مې نن ورځ او شپه هم له اوږده انتظار سره تیر کړل. سهار لاړم. د سیم په تخته مې ولیکل
زه لالی د فاطمې سره مینه لرم. همصنفیان چې راتلل چا به خندل او چا به ویل دا کار غلط دی. هغوی زما له زړه څه خبر وو. فاطمه هم راغله، هغې هم ولیدل، لاړه خپله چوکۍ کې کېناسته. وروسته چې استاد راغی زه یې د تختې مخ ته ور وغوښتم. هغې خو چې څه زده ول هغه یې راته وویل. بیا یې سیم نه هم بهر کړم. بیرون ولاړم، مدیر راغی او ما ته وویل ولې دلته ولاړ یې؟ ما هم ورته وویل استاد له سیم څخه راوویستلم. مدیر سیم ته ننوت. هلته چې خبرې واورېدې ویل یې وروسته له رخصتۍ ته او فاطمه دواړه ادارې ته راشئ. ادارې ته ورغلو. مدیر پوښتنه کوله دا کار سم نه دی چې تا شروع کړی دی. ما هم په ډاډه زړه ورته وویل مدیر صاحب نه کیږي، دا مې زړه غواړي، ذهن مې خراب شوی دی، ښه کوم او که بد کوم نه پوهېږم. ما ته وویل لاړ شه، سبا به بیا تا سره خبرې وکړو. زه لاړم. فاطمه هملته ولاړه وه. زه له پوهنتون څخه نه وم وتلی. سر را باندې ګرځېدو، سترګو مې درد کولو، وجود مې لړزه کوله، هلته بېحاله شوی وم. یو وخت چې پوه شوم ابن سینا روغتون کې وم، بیا د هغې ځای نه کور ته راغلم. سبا چې بیا پوهنتون ته لاړم اول یې ادارې ته ور وغوښتم. مدیر او استادانو ټولو ورټلم او له پوهنتون څخه یې وشړلم. کور کې مې هم نشو ورته ویلی چې زه یې شړلی یم. سهار به تلم، نیمه ورځ به بیرته کور ته راغلم. سهار تر غرمې به د پوهنتون له مخې سره ولاړو. خو بله ورځ را باندې پوه شول، کور کې ټول راته غوسه ول، ویلې چې داسې کار کوې ډېر ښه یې کړي دي، اوس نو مزدوري کوه. یوه ګاډۍ مې پیدا کړه، کړایي او ګاز ډبه مې واخیسته. د پوهنتون له مخ مې چپس خرڅول. خو فاطمه را باندې پوه شوې وه. هغې د دروازې عسکرو ته ویلي وو عسکر راغلل، ګاډۍ یې راته په لغت ووهله او د هغې ځای نه یې وشړله. نور کور کې هم ټولو بد اخلاقي را سره کوله. ما کار نشو کولی او دوی کار غوښتو، له کوره یې هم وشړله. جګرخونه شپې ورځې مې تېرولې. هغه سپینې جامې مې چې پوهنتون ته اغوستې وې رنګ یې بدل شوی و. د پوډریانو سره به ګرځېدم. چرس مې شروع کړل. کرار کرار له نورو نشو سره بلد شوم. تریاک، پوډر او نورې نشې مې هم کولې. کله به وږی وم، کله به مې د شپې یخ کېدلو، غلاوې مې کولې، خو ژوندی و. یوه ورځ د سینما فامیر سره د سړک تر څنګ ولاړ وو. یو تورو شیشو والا موټر هم ودرېدو. د هغې په شیشه کې مې خپل ځان ولیدو. ګیره مې لویه شوې وه، سر مې ببر شوی و، څېره مې لکه د یو مشر داسې شوې وه. هلته ځای په ځای کېناستم، لکه لیونی په زوره زوره مې وژړل. خلکو حیران حیران راته کتل. د هغې ځای نه تر کوټې سنګي پورې پیاده راغلم. غرمې ته لا وخت پاتې و. ځان مې د فاطمې د کور خوا ته ورسولو. یو ساعت انتظار وم. فاطمه له پوهنتون څخه رخصت شوې وه، راغله. زه لکه لیونی د لرې مې ورته غږونه شروع کړل. فاطمې، وا فاطمې. کله چې نږدې راغله بدې بدې خبرې راته وکړې. ویلې ته څوک یې چې زما نوم اخلې؟ ژوند خو مې هسې نه و، بس نه پوهېږم ولې ژوندی وم. ورته ومې ویل ته مې نه پېژنې؟ ویل یې نه. بیا مې ورته وویل ته لږ سم راته وګوره. بیا یې ویل نه دې پېژنم، ورک شه پوډري. ورته ومې ویل یوه پوښتنه درنه وکړم؟ ویلې وایه څه وایې؟ ما ورته وویل اوس هم څوک در سره مینه لري؟ ته اوس هم خوشحاله یې؟ ستا زندګي خو سمه روانه ده. ویلې ته څوک یې؟ ناهیلې اوښکې مې په سترګو کې راغلې. ورته ومې ویل لالی دې په یاد دی؟ هغه لالی چې په تا مین و. ویلې هو. ما ویل زه هغه لالی یم، آیا اوس مې نه پېژنې؟ حیرانه شوه، لاس یې ولړزېدل، خبرې ترې هېرې شوې. پټه خوله یې راته کتل، سترګو کې یې اوښکې راغلې. ما ورته وویل اوس به د زړه یخ شوی وي را باندې. تا صرف زه ولیدم، سترګې دې له اوښکو ډکې شوې. زه چې په خپله یم څومره به مې ژړلي وي. فاطمې هیڅ نه ویل. ډېره شیبه پټه خوله ولاړه وه، شونډې یې رپېدې، سترګې یې په نیم پیکي کې رانه پټې کړې وې، په اننګو یې اوښکې روانې وې. زه ترې روان شوم. ورته ومې ویل حسن پرست نه وم، مین وم. زړه مې در باندې مین و، سترګې مې درپسې بې خوبه وې، خوب مې درپسې تللی و، قرار مې درپسې ناقراره و. خو هیله کوم ته مه ژاړه، زه واده کوم بیا نه راځم. زما ستا خوشحالي په کار ده. زه بخښنه غواړم چې ستا د اوښکو لامل شوم. بس خو لیونی شوی یم، پوډري یم، معتاد یم، بې کوره یم، ستړی یم. غوښتل مې نن تا وګورم، خو ستا په لیدو مې نور هم ژوند خفه شو. مخ مې ترې واړولو، حرکت مې وکړو، غږ یې راپسې وکړو. لالیه ته چېرته ځې؟ دومره وخت وروسته راغلی، دومره زر ځې؟ په قدم قدم زما خوا ته راغله. ویل یې راځه چې قدم ووهو، ډېر وخت کېږي یو بل مو نه دي لیدلي. ما ویل نه، زما حالت خراب دی، جامې مې خیرنې دي، ویښتان مې خیرن دي، زه په بد حالت کې یم.
زه ستا له دې رنګین ژوند سره داسې ښکارم لکه په سپینه واوره باندې تور رنګ. زه اوس بدنام یم، ته ځان مه راسره بدناموه. فاطمه ډېره نږدې راغله، دومره نږدې چې د تنفس ګرموالی مې یو د بل حس کولو. زما لاس یې ونیو، تر څنګ مې روانه شوه، خپل کور ته یې بوتلم. مور یې کور کې وه، هغې سر لږ غلې غلې وغږېده، بېرته راغله. زه یې تر لاس ونیولم او خپلې بخملینې کوټې ته یې بوتلم. ویل یې دلته کرار کښېنه، زه راځم. څو دقیقې وروسته راغله، لاس کې سپینې جامې وې. ویل یې هغه حمام دی، دا جامې واغونده ورشه. ما ورته وویل نه نه، زه له اوبو ویرېږم، بیا داسې نه کوم چې زه دا جامې واغوندم. زارۍ یې راته وکړې. خیر دی، زما لپاره یې واغونده، غواړم یو ځل دې بیا د مخکیني لالي په شکل ووینم. ژړا راغله. ورته ومې ویل زه اوس مخکینی لالی نشم جوړېدلی، اوس مات شوی یم. خو نه یې منله، مجبور شوم. حمام مې ډېر په تکلیف وکړو. حمام نه چې وزګار شوم، یو څه ډوډۍ یې تیاره کړې وه. ویل یې راشه دا ډوډۍ هم وخوره. دواړه یو ځای ډوډۍ ته کېناستو. ما ورته وویل کاش دا ډوډۍ مې مخکې در سره خوړلې وای. فاطمه مسکی شوه. ویل یې خیر، وروسته له دې به ډېره ډوډۍ را سره وخورې. یو ساعت تیر شو. ویل راځه چې قدم ووهو. زه هم ورسره روان شوم. کوټې سنګي ته یې بوتلم. اول یوې خیاطۍ ته یې دننه کړم، د جامو اندازه یې ورکړه. بیا یوې سلمانۍ ته دننه کړم. ورته ویې ویل ویښته یې اصلاح کړه، ګیره هم 0 نمبر ورته کمه کړه. هر څه د فاطمې فرمایش و. سلمانۍ نه وروسته یې د بوټانو دکان ته بوتلم. همداسې واسکټ او جوراب یې دسمال یې هم راته واخیستل. ویل یې ستاسو کور چېرته دی؟ ما هم ورته وویل پلاني ځای کې. بیا یې کور ته بوتلم. زما پلار چې ډېر غوسه و، خو فاطمې په نرمو خبرو باندې نرم کړو. ورته ویې ویل چې ستا زوی به بیا پوهنتون ته راځي، زه یو کار کوم. بیا یې له کوره وویستلم، د معتادانو شفاخانې ته یې بوتلم. هلته ډاکټرانو ورته ویلي وو چې دلته باید بستر شي، دغسې له دې بدعمله یې نه اوړي. خو فاطمې ورسره ونه منله چې هر سهار زه راځم ورپسې او هره غرمه یې بېرته راولم. ډاکټرانو هم ورسره ومنله. زه یې هلته بستر کړم او فاطمه لاړه. ځان ته مې د ژوند کولو هیله پیدا شوه. سهار فاطمه راغله، لکه زنداني یې تر لاس ونیولم او پوهنتون ته یې بوتلم. له دروازې چې دننه شوم، ځینو همصنفیانو نه پېژندلم. فاطمې ته یې وویل دا څوک دی؟ فاطمې به هم ورته ویل دا مې لالی دی، زموږ همصنفی او زما لالی. د پوهنتون ادارې ته یې بوتلم. هلته یې مدیر او استادانو ته ډېرې زارۍ وکړې. زه بیا پوهنتون کې ومنل شوم. هره ورځ به فاطمه راتله، زه به یې د معتادانو له شفاخانې راویستلم او بېرته به یې بولم. همداسې سره عادت شولو. هره ورځ د هغې د راتلو سره زما نوې نوې هیلې پیدا کېدې. تقریبا 2 میاشتې کې ډېر ښه شوی وم. کله کله به د جمعې په ورځ له فاطمې سره چکر ته هم تللم. د جمعې سهار و، فاطمه راغله. نوې جامې یې اغوستې وې، هغې سترګې هم تورې کړې وې. ویلې راځه نن د چکر ورځ ده. زه هم له شفاخانې راووتلم، ورسره روان شوم. باغ بابر ته لاړو. هلته یوې بلې خوا مو قدم ووهلو. زما نه یې پوښتنه وکړه ته اوس هم راسره مینه لرې؟ اوس هم درته ګرانه یم؟ اوس هم راپسې بې خوبه یې؟ اوس هم ما هغسې مغروره بولې؟ اوس مې هم زړه درته کلک ښکاري؟ زه چپه خوله ورته ناست وم. د هغې د شونډو رپېدو ته مې کتل، د هغې د سترګو رپېدو ته فکر وړی وم. هغې چې کومې خبرې کولې، داسې هم لکه ژوند مې چې ورځ په ورځ له غمونو لرې کېږي. په څنګل یې ووهلم. ویلې زه چاته خبرې کوم؟ ورغبرګه مې کړه ته غږېږه، زه ستا د خبرو تږی یم، زه ستا د لیدو تږی یم. نن غواړم د یو سکوت جسم په رقم درته وګورم چې هیڅ بلې خوا ته ونه ګوري. هغې ویل راته ګوره ما، راته غوږ شه، 3 لفظونه درته وایم. مینه در سره لرم، در باندې مینه شوی یم، در پسې خفه یم، در پسې بې خوبه یم. ته بیا یو ځلې مخکینی لالی شه، د پوهنتون په انګړ کې راته ووایه چې مینه در سره لرم. زما زړه نږدې و چې د خوشحالۍ نه چاودلی وای. د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدم. د هغې لاس مې ونیو. ورته ومې ویل زه هر وخت هر ځای کې او په هر حالت کې یوازې تا سره مینه لرم. ستا لالا یم، ستا به یم. زما لاس یې په خپلو بخملي شونډو ښکل کړو. ویې ویل ځو چې ناوخته کېږي. زه یې شفاخانې ته ورسولم. هغه لاړه. سهار بیا پوهنتون ته لاړو. سیم ته لاړو. ټول همصنفیان مې راغلي وو. د تختې مخ ته لاړم او بیا مې وویل زه له فاطمې سره مینه لرم، مینه ورسره لرم. چا مبارکي راکړه، چا بیا مخکینی خبرې کولې. استاد هم خبر شو. اداره بیا خبره شوه. د ادارې لخوا د فاطمې کور ته خبر ورکړل شوی و. فاطمه په خطر کې وه، خو ما ته به چې راغله هېڅ به یې نه ویل.
د درسي کال آخري میاشت وه. زه هم له شفاخانې نه کور ته تللی وم. خپله به یوازې راتلم، پوهنتون کې به مو یو له بل سره لیدل کتل کول. یوه ورځ فاطمه رانغله. ما ویل شاید کار به ورته پیدا شوی وي. سبا بیا رانغله. اندېښمن شوم، د کور خواته یې ورغلم. دروازې باندې مې غټ قلف ولیدو. حیران پاتې شوم. شماره یې هم بنده وه. د ګاونډي نه مې تپوس وکړو. هغې ویل کور یې مزار ته لاړو. حیران پاتې شوم چې دا ولې داسې وشول. رنګ رنګ سوچونه مې زړه ته راتلل. موبایل مې په لاس کې و. دقیقه په دقیقه مې زنګونه ورته کول، خو شماره یې بنده وه. میسجونه مې ورته کول، هیڅ ځواب یې نه و. څو ورځې تېرې شوې. ماښام قضا و، د کور دروازه مو وټکېدله. زما نه کشر ورور مې ورغلو. لږ ځنډ وروسته ګورم فاطمه په کوټې راننوته. مخ یې زخمي شوی و، سترګې له اوښکو ډکې وې. ډېره وېرېدله، لکه لیونۍ زما غېږې ته راغله. کلک یې نیولی وم. همدا یې ویل، لالیه ما وژني، ما ځان سره وساته، زه تا سره ژوند غواړم، ما مړه کوي، لالیه ما وژني، ما وژغوره. هر څومره مې تسلي ورکوله، هغه ډېره وېرېدلې وه، له غېږې نه جدا کېدله. همدا یې ویل، ما وژني، ما وژغوره. زه نه غواړم چې مړه شم. نیم ساعت یې همدا خبرې کولې. مور پلار مې هم راته ولاړ و، هغه هم حیران و. بیا مې له غېږې لرې شوه، خواته مې کېناسته. همدا یې ویل، ما وژني، ما ژوندی نه پرېږدي. مور مې راغله، غېږ کې یې ونیوله، تسلي یې ورکړه. ډوډۍ مو راوړله، هغه مو وخوړله. مور پلار مې لاړل، زه او فاطمه یوازې پاتې شولو. د کور د تللو او د فاطمې د راتلو تپوس مې ترې وکړو. ویلې له هغې ورځې چې ته بېرته راغلې او کور ته مې بوتلې، له هغې ورځې مې کورنۍ راپسې وه، خو موقع نه ورته پیدا کېدله. بیا د پوهنتون د هغې لیونۍ ورځې خبرې هم زموږ د کورنۍ تر غوږونو رسېدلې وې. زموږ د ماما د زوی واده و، موږ د هغې لپاره غوښتي وو. ما ته یې مخکې نه و ویلي. څنګه چې له چکر نه لاړم، ویلې د ماما د زوی واده دی دی، هله حرکت کوو. زما موبایل یې رانه پټ کړی و، ډېر مې ولټولو، خو پیدا مې نه کړو. موږ ماښام حرکت وکړو، سبا هلته ورسېدلو. ډېر کوشش مې کولو چې زنګ درته وکړم، خو یوازې د چا سره نه پرېښودلم. سبا مازدیګر مې مور ته وویل، راځه چې خپل کور ته لاړ شو. کله چې کور ته ورسېدم، زموږ کډه راورسېده. حیرانه شوم. مور ته مو وویل، کډه مو ولې راوړه؟ ورور مې جواب راکړو چې نور د همدې ځای شو. تر ماخوستنه مو کور کې سامان سره برابر کولو، خو نه د چا موبایل لاسته راغی، نه بله موقع چې بل چاته ووایم. سبا ته دوی تلل. د ماما کور ته مې ماته یې لاسونو کې زنځیرونه واچول او زه یې په کوټه کې بندي کړم. هر څومره مې چې ورته وویل ما څه کړي دي، ځواب یې نه راکولو. زه حیرانه پاتې وم. دوی لاړل، واده یې تیر کړو. سبا راغلل، زه لکه لیونۍ کور کې تړلی وم. وږې تږې سل خبرې مې سوچ ته راتلې، کله ژړا، کله هم عادي حالت. خو شپه وه تېره شوه. سبا چې راغلل، لږ ډوډۍ او اوبه یې راته راکړې. ویل یې وخوره د کابل د چکرو پلونه. ما ورته وویل چې بیا به یې هم وخورم، خو ستاسې دا ظلم به ما له دې کوره زړه تورې کړي. سمدلاسه مې ورور او پلار د وهلو شروع راباندې وکړه. فاطمه سلګو ونیوله، نورې خبرې ترې ونه شوې او په غېږ کې مې راړنګه شوه. ژړل یې. ما هم نور تپوس ترې ونه کړو. کمپله مې راواخیسته، سر ته مې بالښت ورته کېښودو. زه ترې جګ شوم، خو تر لاس یې ونیولم. ویلې ته چېرته ځې؟ زه له کومه ځایه تا ته راغلی یم او ته هم رانه جګېږې. سر یې زما په زنګانه کېښود او خبرې یې کولې چې دا دومره وخت مې ډوډۍ صرف د دې لپاره خوړله چې زه ستا لپاره ژوندی پاتې شم او تر تا راورسېږم. د زنځیر په کړۍ مې د کور دیوالونه سوري کړل او تر راوتښتېدلمه. 2 ورځې هملته مزار کې وم. خپل کلي په زړو کنډوالو کې پټوم. وروسته مې بیا یوې کلیوالې جنۍ ته وویل، یو موبایل راته پیدا کولی شې؟ هغې وویل نه. بیا مې پیسې ترې وغوښتې. ویلې پیسې درکولی شم. هغه لاړه او 1000 افغانۍ یې راته راوړلې. کله چې کابل اډې ته راغلم، یوازې نه شوم راتللی. یوې بلې کورنۍ ته مې وویل، ما هم ځان سره یوسئ، ما سره نارینه څوک نشته. هغې سره راغلم. ټوله لار مې ځان په خوب وهلی و چې هسې نه تپوس رانه ونه کړي. خیرخانې نه تر دې ځایه پیاده راغلی یم. ستړی یم، ته دلته کښېنه چې دمه مې جوړه شي. همدې خبرو کې ویده شوه. زه ناست وم، هغسې خوب وړی وم. سهار وختي مې مور راغله، له خوبه یې جګ کړم. د فاطمې سر مې له زنګانه قرار کته کړو. زه بلې کوټې ته ورغلم. مور پلار ته مې قصه وکړه. هغه هم ډېر خفه شول. سهار چای ملا نه و څښلی. فاطمه ویده وه چې د کور دروازه مو وټکېدله. زه ورغلم، ګورم چې عسکر دي. ویلې دلته یوه جنۍ راغلی. ویل څنګه جنۍ، څوک ده؟ ویلې فاطمه، ستا معشوقه. ما ورته ویل نه امیر صاحب، زه خپله هم ورپسې خفه یم. میاشتې نه هم ډېر وخت کېږي چې ورکه ده.
ویلې چې هر څنګه وي که راغله خبر راکړه، که خبر دې را نه کړو بیا نو خپل پوهېږي. ما هم ورغبرګه کړه په سترګو امیر صاحب. عسکر لاړل، بیرته کوټې ته راغلم. پلار ته مې وویل، هغې ویل جنجال جوړیږي، فاطمه باید بیخي له کوره ونوځي. څو شپې مو دننه کور کې پټه کړې وه. زموږ د خپلوانو واده و، مور پلار ورور مو هلته لاړل، زه او فاطمه کور کې یوازې پاتې شولو. ورته ومې ویل ماښام دی، څوک مو نه پیژني، راځه چې قدم ووهو. د فاطمې سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویلې کاشکې دا قدم هم د مخکې قدم په رقم سکون ولري. دواړه له کوره بیرون لاړو. هوټل کې مو ډوډۍ وخوړله. 10 بجې شاوخوا کور ته راغلم. سبا شپه بیا دروازه وټکېدله. بیا زه ورغلم، ګورم د فاطمې ورور دی. ویلې فاطمه دلته راغلې ده. ما ورته وویل زه خپله فاطمې پسې لیوانی یم، یادېږي مې تاسې بې عقلو خلکو هغه بوتلله، هغه جنۍ ده، چیرته به وي؟ ولې زه ما سره د څه شي کمی و؟ ولې زه ځوان نه یم؟ اوس مو ځان یو ځای غم کې اچولی، زه 100 ځایه. تاسو څنګه انسانان یې؟ هغې سره څو لوچکان نور هم راغلي وو. د همدې خبرې سره ټولو راباندې د وهلو شروع وکړه. د فاطمې ورور دننه کور ته لاړو. فاطمه یې تر لاس ونیوله، روانه کړې یې وه. زه یې دومره وهلی یم چې صرف د فاطمې چیغې او ژړا مې اورېده چې ویل یې لالیه ما وژغوره، ما وژني، لالیه ما مړه کوي، زه مرګ نه غواړم، زه تا سره ژوند کول غواړم، نور مې څه ذهن کې نه راځي. سبا غرمه په هوش راغلم. لاس مې مات و، سر مې څو ځایه ګنډل شوی و. ورور مې راسره ولاړ و. ما ورته وویل فاطمه چیرې ده؟ ویلې ته ښه شه، هغه به راشي. 10 ورځې شه په خانه کې وم. کله چې راغلم لاس مې غاړه کې ماته اچولی و. زما او د فاطمې ځایونه له همغسې پراته وو. لکه یتیم کېناستم، په زوره زوره مې وژړل. بیا مې حرکت وکړو، مزار ته لاړم. هلته مې ادرس پیدا کړو. د فاطمې دوی کلي ته ورغلم. چا نه مې تپوس هم نشو کولی. یو تازه ځوان مې ولیدو. ورته ومې ویل کولی شم یو څو پوښتنې درنه وکړم؟ هغې هم راته وویل پوهېږم څوک یې، له کومه ځایه راغلی یې. هغه لوچکان چې ته یې دې حالت ته رسولی د دې کلي لوچکان دي. ته بیرته خپل ژوند ته وګرځه، چاته انتظار مه کوه، ځکه چې تا ته د درتلو هغه ستا لیونی اوس دې دنیا کې نشته. ځوان هم خفه و. ما ځان کلک کړی و، خو ځوان مې تر لاس ونیولو. لږ د کلي نه بهر شوم او په زوره زوره مې وژړل. ښه مې چې زړه تش کړو. بیا مې ورته وویل څه وشول؟ ویلې کله چې فاطمه دلته راوسته 2 ورځې وروسته اعلان وشو چې د پلانکي لور مړه شوې ده، زهر یې ورکړي و. ټول کلیوال ورباندې پوه شول. مړی مو له نیمګړو هیلو سره خاورو ته وسپارلو. بیرته چې له هدیرې راستانه شوو، کلیوالو د فاطمې دوی پلار او ورور دولت ته په لاس ورکړل. هغه اوس بندیان دي او مور یې د پلارګنۍ کور ته ولېږله. دومره مې وژړل چې بې حاله شوی وم. وروسته چې سم شوم، ځوان راته وویل ته د دې ځایه لاړ شه، هسې نه تا ته هم کوم خطر پیدا شي. یوه لپه خاوره مې د فاطمې له قبر راواخیسته چې تر اوسه مې ساتلې ده. کله چې ویده کېږم د بالښت لاندې ږدم. د ځان وژنې مې رقم سوچونه کول، خو تر ډېره وخته مې کورنۍ یوازې نه پرېښودم. عمر مې تر 40 کالو زیات دی. واده مې ونه کړ. همدغسې یوه خیالي مینه په زړه کې ساتم. اکثره وخت مې اوښکې میلمنې وي او همداسې به له میلمنو اوښکو سره ژوند ته د پای ټکی کېږدم. د رغېدو امکان مې نشته، د رغېدو امکان مې نشته، د زړه زخمونو مې اوبه اخیستې دینه. له پټو زړونو خبرداره، له پټو زړونو خبرداره، پروردګاره لیونی ورپسې یمه. لکه بې روحه وجود داسې، لکه بې روحه وجود داسې، د چا تصویر ته تماشه ولاړه یمه. د تسلی یاران مې نشته، د تسلی یاران مې نشته، د ګیلو ډک زړګی به چاته تشومه. ارمان به وکړې وخت به تیر وي، ارمان به وکړې وخت به تیر وي، هر څه به ډیر وي، زه به تورې خاورې یمه. د جانان غمه څومره خوږ یې، د جانان غمه څومره خوږ یې، هم مې ځواني خورې هم ډاډه در باندې یمه. که بې له تا مې وخت تیریږي،
که بې له تا مې وخت تېرېږي د ځمکې سر دی راته سره سکروټه شینه. مینه دې کړه فکر دې نه کړو، مینه دې کړه فکر دې نه کړو، بېلتون دې نه لیدو چې غرونه ورانوینه. رنځوره یاره رب دې جوړ کړه، رنځوره یاره رب دې جوړ کړه، رنځ دی پر تا غمو دې زه نیولې یمه. هیڅ مې له وسه پوره نه دي، هیڅ مې له وسه پوره نه دي، په پیغورونو به دې سترګې پټومه. چې ماخوستن شي زړه مې تنګ شي، چې ماخوستن شي زړه مې تنګ شي، بړستن کفن کټ راته قبر شي ورځمه. ماته بایلله یار رایاد شو، ماته بایلله یار رایاد شو، ځکه مې غبرګې اوښکې نن په مخ راځینه. لالیا راشه سا مې خیږي، لالیا راشه سا مې خیږي، چې دا وروستی سلګی دی غیږ کې ووهمه.